يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنان، له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویریدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شي د الله رسي کلک ونیسي او تیت پر کېږي من د الله هغه پیرزوینه در یاد کړئ چې پر تاسو کړی ده. تاسو یو د بل دښمنان وي، هغه تاسو په زړونو کې مینه واچول او د هغه په مهرباني او لورینه تاسو سره ورونه شوي. تاسو دی ویل اور ډکه کندې پر غاړه ولاړوي. الله تاسو ورڅخه وژغورلې. په دغه شان الله خپل نښانې تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې په دغه نښانو سره تاسو ته د خپل ژغورېدنې سم لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکی لوري ته بلنه وکړي، په خو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي هغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهم کوي تاسو هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوري وي او څه تور مخي د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. پاتې شول د ځلانده څېرو خاوندان هغوی به د الله د رحمت په غېږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسیږي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. دا د الله لارښودنې دي چې مونږ تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تیری کولو څه اراده نه لري. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. د ځمکې او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټول چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسو یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده.
تاسو د نیکی امر کوي او پر الله ایمان لري که دغه کتابیانو ایمان راوړای وای نو د هم دوی لپاره خو که څه هم په هغه کې ځینې د ایمان خاوندان شته خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړونکي دي لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون دوی تاسو ته هیڅ ورانه نشي دراړولای اله بلا دومره کولای شي چې تنگ مو کړی که دوی له تاسو سره وجنګيږي نو په مقابله کې به شادر واړوي بیا به داسې بې وسی وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دوی چې هر چیرته ومندل شي نو ذلت به پر مسلط وي که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو ترڅنګ پناه واخلي دا بیل خبره ده دوی د الله په قهر اخته شوي دي په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړای شوی دی او دا هر څه له دې عمل شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ټول اهل کتاب یو شان نه دي او هغه کې ځینې داسې هم دي چې پر سم لار روان دي د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوزي پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري له بدیو نه منع کوي او د کېګنې په چارو کې بوختيږي دوی صالحان دي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغه به قدرې به ونشي الله پرهیزګاران ډیر ښه پیژني إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فاتش ول هغه خلک چې هغه د کفر چلند غوړه کړای دی نو د الله په مقابله کې باندې د هغه شتمنۍ څخه په درد خوري نه اولاد هغه دوزخ ته ورتونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګ نه لري مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون څه شي چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبړ کوي وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغه خپل پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړی الله پر هغو ظلم نه دی کړی په حقیقت کې هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي